مالدار له صدقه نشي ورکولی، یعنې زکات ته مالدار له نشي ورکولی سوای د 5 نه. هغوی کې یو ذکر شوی لغازین فی سبیل الله، هغه غازي چې د الله په لار کې جنګي. اوس دې ځای کې رسول صلی الله علیه وسلم خدا نه دي ویلي چې هغه غازي چې فقیر او په لار د الله کې جنګي، لکه چې اصل کې دا چې موږ ورکوو مال د الله په لار کې، نو دا د څه لپاره ورکوو؟ چې دې په دې جهاد کې استعمال شي. دا د فقر او د مالدارۍ سره تعلق هغه نه ساتي. دلته اوس ډېره اهمه مسله ده، ډېره اهمه، هغه دا چې بعض علما دا وایي وفي سبیل الله وایي عام ټکی دی، نو هر د خیر په کار کې زکات لګولی شي. لکه چې خو د الله په لار کې لکه ته جومات جوړې نو دې له زکات ورکولی شي. بل د خیر کار دی، کوی دی، لاره ده، هغې له ته زکات ورکولی شي. ولې؟ وایي ځکه چې دا فی سبیل الله کې دننه راځي. دا د بعضو علماو قول دی، خو دا قول کمزوری دی. وجه دا ده چې کمزوری په دې دی دا ته چې غریب له ورکې او فقیر له ورکې او مجاهد له ورکې او قرضداري له ورکې او غلام پې ازادې، دا ترې چا په لار کې لګیایي؟ دا ټول فی سبیل الله نه دي. نو دلته فی سبیل الله خاص ذکر کولو ته به څه ضرورت و؟ بله خبره به دا وکړو، الله چې راته قسمه خلک جدا جدا موږ ته ذکر کړو، د سره به دا ذکر کولی نه، لنډه به دا ویلی چې زکات ورکوئ په لاره د الله کې. ورسېدی بي که نه؟ او ټول د خیر کار. دا چې تفصیل داسې وشو په منځ کې فی سبیل الله راځي، دلته مراد مجاهدین دي چې د الله په لار کې جهاد کوي. نو سوال دلته مشهور سوال هغه دا راغی چې جومات له زکات ورکولی شو که نه، مدرسې له زکات ورکولی شو که نه؟ نو جواب دا دی آبادۍ کې نشي ورکولی، یعنې په دې باندې آبادي کېږي. دا ماته اوس چې بعض علما د دې د جواز فتوا ورکوي، هغه د هغوی تحقیق دی. خو زما خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی چې آبادۍ کې نشي ورکولی، ځکه چې که فی سبیل الله نه عام د الله په لار کې هر کار والو، نو بیا الله را دومره تفصیل سره ذکر کوو. اوس یو کار کیدی شي لکه ته یو ځای ته ورغلې، هلته که دیني تعلیم ښوی کېږي او که دنیوي، او تا ته پته ولګېدی چې یاره دلته ضرورت دی چې په دا څوک چې علم زده کوي په دوی خرچه وشي، دا غریبانان دي، نو ته هغوی ته زکات ورکولی شي، آبادۍ له نه چې یاره په دې به آبادي وشي، په دې به ځای واخیستی شي، په دې به ځمکه واخیستی شي. نه، دا الله په لار کې مال لګول دي، خو دلته مسله د زکات روانه ده. او قوله کې ما تاسو ته ووایي چې داسې زموږ د مرضۍ خبرې نه دي. لکه اوس حدیث کې دا راغلي چې څوک د الله دپاره جومات جوړ کړي، هغه دا اجر دی او دا اجر او دا اجرونه ټول بیان شوي، هغه ځان له مستقل یو مسله ده. دلته موږ مسله د زکات بیانو، هغه چې هغه د الله په موږ باندې لازمي حق دی، فرض دی، د هغې ورکول هغه د اسلام رکن دی. ښه، بعض خلک دا خپې وله اوبو ته کوي، او الله دې ورته عفو وکړي. د دین په نامه هم خلک لګیا دي ډېر څه کوي. د څو ورځې ما په دې باندې بحث هم وکړو، د دې لپاره چې موږ بیدار یو او په دې مسله باندې پوه شو. بعض خلک دې لپاره چې زکات ماته میلو شي، نو د هغې دپاره به دی نه دا داسې او دا دغه او دا د جومات او دا لاره او دا کوڅه او دا کوی، کوڅه، لاره، کوی، جومات، دا ټول د دې آبادول عبادت دی، خو دلته بس هغه د زکات روان دی. ودېرېږي هغه خلک د الله نه چې خبره تاوی را تاوی د دین صرف دې دپاره چې ده ته پکې څه ګټه او فایده ورسوي، والعیاذ بالله. نو الله اعلم، زما خپل ځاني زړه د علماو په دې قول او په دې تحقیق مطمئن دی چې فی سبیل الله نه مراد څوک دی؟ چې کوم مجاهدین دي، چې کوم هغه مجاهدین دي د الله په لار کې لګیا دي. دې کې دوه قسمه خلک نور هم داخلېدی شي، بعض علما پکې داخلي وایي حاجي، هغه هم د الله په لار کې دی. ځکه دا هم داسې مضبوط قول نه دی، خو بیا هم یو قول شته او په هغې یو دلیل دی، ځکه هغوی دا خبره کوي. هغه دلیل دا دی چې یو صحابي رسول صلی الله علیه وسلم ته دا وی یا رسول الله، زما بیبي زما ښځه زما نه
د اوښ مطالبه کوي چې ما له اوښ راکړه ولې تحج علیه چې په دې باندې حج له ځي وایي ما دې ښځې ته ووایي چې قد جعلته فی سبیل الله هغه اوښ خو ما د الله په لار کې ورکړی دی ته یې څنګه بوځي سره ولاړ دی خو د الله لپاره مې وقف کړی دی ورکړی مې نو دې رسول الله وسلم ته تپوس وکړو چې یا رسول الله دا دې چې ما نه دا غوښتنه کوله او ما ورته داسې وویل رسول الله وسلم ورته هغې صحیح وي که نه هغې صحیح وي چې مال یې راکړه لو اعطیتها کان فی سبیل الله که دا اوښ ته هغې له ورکړه خو هم د الله په لار کې به که دا اوښ ته هغې له ورکړی وی هم د الله په لار کې به نو د دې حدیث تلاسه بعض علما هغه حاجي چې هغه حج کوي او وسې نه رسي او فقیر دی او تا وله ته غواړي چې د سره مرسته وکړي نو د زکات نه وله څه نه څه ورکولی شي ولې ځکه چې ویدې هم د الله په لار کې دي الله اعلم ښه اتم موږ سره پاتې شو وابن السبیل او مسافر ابن په عربۍ کې زوی ته وایي السبیل لارې ته وایي نو زوی د څه شي زوی د لارې سوال دی چې عربۍ کې خصوصا شریعت په نصوصو کې قرآن او حدیث کې د مسافر ته ابن السبیل ولې وایي لا د لارې زوی دا ورته په دې وایي ځکه چې دا لاره ده په ځان لازم کړې ده لکه ده پورې نښتې ده ته چې څومره هم سفر کوې نو په څه روان یې خو په لار روان یې که نه نو ځکه ورته ویلي زوی د څه زوی د لارې ښه او دا عرب داسې استعمالوي هم لکه هغه مرغۍ چې هغه د اوبو خواله ډېره ځي راځي او د اوبو نه لرې کېږي نه نو دوی ورته وایي هغه مرغۍ ته یا هغه مارغه ته ابن الماء زوی د څه شي زوی د اوبو ولې زوی د اوبو ورته وایي لرې کېږي ترې نه جدا کېږي ترې نه دغه شان مسافر د لارې نه مسافر د لارې نه نه جدا کېږي چې څو پورې سفر نه ختم شي نو دله ته ورکولی شي او سوال دی چې دا څنګه مسافر له ورکولی شي هر مسافر ته په لاره ولاړې چې څوک مسافر دی هغه له زکات ورکوه نه مطلب د دې دا دی هغه مسافر چې هغه په سفر باندې دی روان دی په لاره دی او توښه ورسره کمه شوې ده او دومره څه ورسره نشته چې دی په خپل منزل ته ورسي او ته هغه له دومره څه ورکړې چې هغه په دې لاره د ده پوره شي او دی په دې خپل منزل ته ورسي اگر که ده ته د زکات نه ورکړي نو دا ورکول صحیح دی که نه صحیح صحیح خو په هر حال کې صحیح دی خو سوال دا دی چې دا به موږ نفلي صدقه ورکوو که زکات نو درته نفلي هم ورکولی شي درته زکات هم نفلي خو هغه واضح ده خو ته ورکولی شي خو زکات نه زه ورکولی شم مسافر نه مراد دا دی دا نه چې یو سړی چې مسافر لکه دا دلته زموږ دا خلک اکثر مسافر دي مزدوریانې کوي یاره دا چې مسافر هغه له زکات نه اوس دلته کوم دا خلک چې مسافري کوي او دوی له موږ زکات ورکولی شو که نه نو موږ به ګورو چې په دې اتو قسمونو کې دی په کوم قسم کې راځي اصل د مسافر خبره نه ده هغه د عامو خلکو خبره د عامو خلکو که هغه په خپل علاقه کې که هغه بهر دی که هغه تور دی که هغه سپین دی که هغه عربی دی که هغه عجمی دی که غریب دی او که مالدار دی خو که ته مطالبه د زکات وکړه یا چا وایي چې زکات وله ورکړه موږ به لنډ په دې آیت کې وګورو چې اته قسمه خلک دي دی په دې اتو کې به کوم یو کې راځي نه که په هغوی کې راځي خو ډېره ښه که نه راځي نو موږ خو د الله د شریعت پابند یو عامه صدقه که ته ورکې جدا خبره ده نو څه نو خو صدقه ده نو ورکوي که نه څه
ګوره کله داسې چې دا ورور وایي چې بعض عربو سره چې کار وکړي نو کار ته ختم کړي هغه تاله خپل طرف نه پیسې درکوي که هغه هر څه وي ګوره هغه تا نه دا تپوس نه دی کړی چې ته غریب یې که ته مالدار یې اوس که هغه دا زکات ورکولی هغه صرف غریب له ورکړی هغه معلومات کول خو عموما د دې عربو دا نظر دی او په دې عربو کې سخاوت دا زموږ نه زیات دی دا یو حقیقت منل پکار دی خصوصا دا د خلیج دا عرب چې کوم دي د دوی دا نظر دی چې هر سړی چې خپل ملک یې پرېښودی دی او راغلی دی په بل ملک کې خو نیستۍ د لاسه پروت دی ضرورت یې دی څوک د مستۍ د لاسه راځي مستۍ د لاسه ډېر لږ خلک هغه چکر له راځي هغه څه وخت بیا ځي خو چې کور بار یې پرېښودی او مور پلار او ښځه او بچي او په کلونو دا به مستي او نیستي ده که نو ځکه هغه داسې خلکو سره مرسته کوي یا ولې تحفه ورکړي یا هدیه ورکړي نو د دې اګسته به رواري او هغوی چې ورکوي الله به له اجر ورکوي که هغوی ګوره صدقه ورکړې ده که هغوی هدیه ورکړې که هغوی تحفه ورکړې ده په هر څه الله اجر ورکوي ګوره ته چې مسلمان له تحفه ورکوي حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم یو بل له تحفې ورکوي چې محبت ډېر شي دلته دا نه دي ویلي چې تحفه غریب له ورکوه یو بل له نو په یو بل کې مالدار هم راغی که را نه دی مالدار هم راغی ستا یو ملګری ستا یو خپل دی ښه مالدار یې ته ورله تحفه ورکړه نو په دې به الله تعالی اجر درکوي که نیت دې دی چې زه لکه د الله په دې دین عمل کوم او دا زه عبادت ګڼم بیا دله پې الله اجر درکوي اوس دلته یو مسله ده ډېره اهمه دې آیت کې 8 قسمه خلک ذکر شو سوال اوس دا دی یو کس ویلی شي چې ما سره دی زکات زه زکات ورکوم دا زکات په لازم زه په دې 8 قسمه خلکو کې تقسیموم که نه یو قسم لی ورکولی شم نو دې کې د دلیل په رڼا کې دا خبره واضحه ده چې نه 8 قسمه خلکو ته زکات رسول داسې لازم خو نه دي ته یو لم ورکولی شي ته یو لم ورکولی شي لکه مثال پرې درکړم یو کس سره دي د زکات 15,000 روپۍ دا هغه 15,000 راواخېستې ټولې فقیر له ورکړي فقیر او دا 7 قسمه خلک نور شتي د ده لا زکات صحیح دی یا راولګېدو هغه 15,000 روپۍ یو مسافر یې وموندو چې د هغه سره توښه نه وه او سفر پې بند شوی داسې چې مخکې تللی نه شو او دوله پیسې یې ورکړې 15,000 ټولې د هغه لګېدې ورکړې وه نو طریقه صحیح ده یا راولګېدو ټولې د الله په لار کې ورکړې په جهاد کې هم صحیح ده یا راولګېدو قیدي پې آزاد کړو نو حدیث کې عامه خبره ګوره شوې ده که تاسو ته یاد یې هغه حدیث چې رسول وسلم معاذ بن جبل یمن ته ولېږو دلته دې اولنی حدیث دقه ویله نو ورته وایي چې ته به ورته بیا ووایې که مونځ یې دله ومنو چې په دوی باندې الله زکات لازم کړی دی د دوی د مالدارانو نه به اخیستی کېږي او د دوی غریبانانو ته به ورکړی کېږي خو دې چې کې رسول وسلم دا نه وي چې هغه ټول له به ورکړی کېږي مطلب چې هغه سړی چې هغه حقدار دی هغه ته به ورکړی کېږي که هغه ته یو له ورکړې او که هغه ته په دې 8 ونو ورکړې خو چې یو سړی وي چې زه د 8 ونه پکې ټول راوسته غواړم او د علماو په دغه قول عمل کول غواړي دا یو فتوا ده د علماو اوس یو سړي سره لږ غونته کې زکات ته ټولې دي 1500 روپۍ او 8 قسمه خلکو له ته ورکړې نو پاتې څه شو یو ته به څه رسي هېڅ ورته نه رسي نو ځکه مسله دا شوه که یو سړی راولګي په دې 8 قسمه خلکو کې یو له پوره خپل زکات ورکړي نو دا صحیح ده